ابتدا یې په ډمامې شو او په ډول شو او په نارواو کارونو شو نو شیطان لزی ورکړه هغه پکې لته وهله نو سپیرواله راغی ودرې سيزونه په دوی کې سپیرواله الشؤم فی المرأه سپیرواله په خزه کې نو خزه سپیره نه و خود چې راوستانو دراوستو هغه طریقې د اختیار کړل چې سپیرواله پکې شروع شي د دراوستو طریقه د سپیرتوب اختیار کړل کور سپیره نو خو کور د جوړولو یا د ننوتو په وخت کې کارونه د سپیروالی کړی اوس هغه کې سپیرتوب دی فرض اس نو ساوره خو سپیره نه دی خو ظاهره خبره ده په ګټلو پر اوستو دې کې ودا سپیره کارونه کړی نو سپاره کې سپیرواله راغله نو برکت د پکور کې نه گاډه اغستو په وخت کې د سپیروالی کارونه کړی نو سار گاډي کې و برکت نه راز کارونه ټول د سپیرواله وکړو بیا زبوت لمما ولا مټای راوړل ما ولا دعا وکړه چې خدای ته پکې برکت واچي نو خدای ته سي برکتونه اچي او ناروا او چرته برکت کیږي نو شیطان لمونګه زئی ورکو او شیطان چې کله خپا اولګولا او زئی شو نو مخه ته شیطان بیا پکې سپیرواله راوړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای نبی علیہ السلام فرمای وعن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر رضی الله عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان ابلیس یضع عرشه علی الماء چې شیطان خپل تخ خوده ده په دریاب باندې د شیطانانو مرکز او کور هغه د ومې زمکه لاندې په دریاب وی شیطان خپل تخ وړول دی په اوبو باندې دریاب باندې نو بیا ثم یبعث سرایاه شیطان بیا دغه زین شیطانانو ډیپټیانه تقسیمای سربراہ چې کوم دی داغه تخ په دریاب دغه زینه د سحر ډیپټیانه تشکیلای او شیطانان چې دینو اغلیږي دا وي ګروپونه تشکیلای نو تر ماخام هغه کاروي کوي ماخام هغه حاضری ور کوي خپل چې دینو نتیجه او کاروي اوري خپل کارګزاري اوري نورې ډلې بیا د ماخام تشکیل کړي نو هغه ساره پورې خپل کار کوي دا د روزانه معمولی دا کارونه کوي نو کله چې دا ډیپټیو کې واپس راشي ثم يبعث سراياه يفتنون الناس د بیا خپل چې دینو لخکری لیږي نو هغه خلک گمراه کوي د خلکو د گمراه کولو لپاره دغه زینا د بیا خپل لخکری لیږي زما خبره ذهن کې ساتي چې نکاح په وخت کې شیطان لمونږ خپل ځای کړي نو هغه بیا مخې ته دا کارونه کوي وس مونږ مخې ته داغه کار وو الته ول خپل ځای کړ دا خا دیولیږي نو فادنا هم منه نو زیات نږدې شیطان ته دغه ټولو کارندگانو نه او کارکونکو نه منزلتن هغه سړی اعظمهم فتنه چې هغه د ټولو نه زیات د مخلوق گمراه کوونکی داسې یو کار کوونکی چې هغه نه زیات مخلوق خرابي دینه مخکې ز تاسو ته یو خبره کوم منګه وایو چې پیغمبر علی السلام فرمایل دي چې د الله په نوم باندې څه شی چې ته ورکې دا خیرات دی خو غره خیرات صدقه جاریه ده مثال په تور پاچا ساوره حلال ک په پورا کلی او خورو یو نیکی کار دو خدای یو رزي خیرات شو خو کا پاچا کتابونه واغس دینی مدرسه کې ورکړه پاچا قرانونه واغس ال ورکړه پاچا مدرسه جوړ کړه پاچا جمعات جوړ کو بل یو د سکار شه دینو هغه کو چې هغه ډیر شه مسلمانان فایده اخلي او ډیر زمانه پورې اخلي نو دې ته صدقه جاریه وای خیرات جاری چې روزانه د پاچا د طرف نه خیرات روان هغه یو خیراتو دا روزانه روان دي روزانه څومره خلک چې پکې سبق وای مدرسه کې وای قرانونو کې وای کتابونو کې وای جمعات کې وای
نو پاچا ته چې د روزانه ثواب میلاويږي اگر چې د دنیا نه لاړ شي. تنگ شي نه تاسو اگر چې د دنیا نه لاړ شي خو ثواب به پاچا ته میلاويږي. دا ټولو نه غټ کار د کړ خیرات هغه مو خیرات د غوم دي د قشانتا د ګناه بازي کارونه دسي چې دا غوي جرم کمی او بازي دسي چې ډیر زیات. نو دا گمراه کون کې شیطان چې ده د کې هم دا سي چې هغه د ډیر زیات کوشش دا غوي دی چې زیات غټ نه غټ جرم په دې بنی ادمو کې چې د په یو غټ فساد کې اخته شي او لوی تاوان د دوش. نو یجیء احدهم نبی پاک صلی الله علیه وسلم وی بیا کله چې دوی ډیوټي پوره کی او راځي نو حاضری خو ورکي هغه ته. نو یو پکې راشي نو فیقول فعلت کذا وکذا هغه خپل کارګزاري اوري چې ما دا کار کړ د تلوم پلانې می په غلا ولګو هغه غلا وکړه تلوم پلانې می په دروغ ولګو هغه دروغ وي تلوم پلانی باندې می غیبت کړ دې تلوم پلانی باندې ما چې نو پلانې ګناه کړ دې دا کارونه می کړ دي. هغه ما صنعت شه خاص کارکردګي دي نه لګ یو کار دې کړ دې کو یو ګناه دی لګو سې یو لوی کارنامه دی نه کړ دلچسپ کار دی نه کړ زما په تسلی نه دشي دې په غاړه شي بل خپل کار وي اوري. ثم يجيء احدهم قال نبی علیہ السلام ویل ثم يجيء احدهم بیاراشی او تند دوینا فیقول نو اغوی ما ترکته اوس ګورای ما چې مونږ ول خپل زئی ور کړو نو دې بیا دا غن رستو سپیرواله راولي او بے برکتی راولي نو هغه سبب د جنگ جوړیږي. نو بیا کور کې روزانه جنگي جګړې بد زبانی نو د دوی سکون نه بیا خوشحالي جون نه او بیا کله کله خبره لاړه شي جدای باندې ختمي کله کله بیا خبره لاړه شي په جدای ختميږي. نو دا شیطان خپل دی مشر ته وی ابلیس ته چې ما ابلیس د شیطانانو د مشر نکنوم دی مر خو شیطان له قیامت نمخ کې پوری نشته کنه د اخیری وخت کې مری سوال کړو د الله نو مشر د دوی چې نو روزانه دغه کارونو کې اخته یو دوی ورته حاضری ورکي دی وی ما ترکته زبر بنی آدم پس لګیدلم سړی پس لګیدلم نو نمی پری خودو حتی تر دې پوری فرقت بینه و بین امرأته چې طلاق می پیوکو طلاقی می ته جوړ کو خزه می ته جدا فرقت بینه و بین امرأته جدای می راوست د او د خزه په مسکری زیته می ورسو الله می پری خود نو شیطان ورته ابلیس بیا ورته سوی وی نعمانتا کار کوونخه هم ته کار تاو کو چې کوم ماته منظور واغه کار تا کړ دې دا نور خاصی لګیا وی هغه وخت پورې نو موجوده شی چې طلاقی می ته جوړ